د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي. دیارلسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. ای د الله تعالی د لار لارویه تا ته سترګې په لار یو، ای د دغې لارې لارویه موږ تا ته انتظار یو چې څه وخت به د الله تعالی په نصرت نړۍ ته ماته ورکوي. نن د اقصی منارې تا ته انتظار کوي، د قرطبې او غرناطې سترګې ستا په لور پاتې دي. نن د هند لوی مسجدونه ستا امامت ته ضرورت لري. تا ته د کفري نړۍ له زندانونو څخه د وا معتصمه اوازونه کیږي. ته نن د زمانې مرتدینو ته ابوبکر یې، ته د نن ورځې یرموک ته خالد بن ولید یې، ته د نن ورځې قادسیې ته سعد یې، اوسنۍ قسطنطنیې ته محمد الفاتح سه. ته شندلی او ټوک ټوک امت ته د داسې خلافت غیږه خلاصه کړه چې د قومیت او وطنیت امتیاز پکښې نه وي او یوازنی توپیر یې په تقوا سره وسي. ته نړۍ له شرق څخه تر غربه ټول له عدل څخه ډکه کړه. ته د امت زخمونو ته ملحم سه. د اسلام نصرت هغه څه دی چې د ټول امت د سترګو یخوالي ورپورې تړلی. د اسلام نصرت په دنیا کې لویه حسنه ده. ځکه الله تعالی د سورة البقره په 201 آیات کې فرمایي: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقینا عذاب النار. ای زموږ ربه موږ ته په دنیا کې نیکمرغي راکړه او په آخرت کې هم نیکمرغي راکړه او موږ د دوزخ له اور او عذاب څخه وژغوره. حسنه یې صالحه مېرمن نه بلکې د اسلام نصرت دی. ځکه د اسلام نصرت غمونه لري، امت ته سکون ورکوي، د انسانانو ژوند هوسا کوي. امت د اسلام نصرت ته ډېر په شوق کې دی، حتی د مور، پلار، اهل او کورنۍ په بدل کې هغه نصرت چې د پیړیو راهیسې ترې محروم دی. دغه امت ته خوشحالي ورکړه، اواز ته یې لبیک ووایه. که دغه قوي وسله له ځان څخه لیرې کړې او استعمال نه کړې، نو په تا به هغه دشمنان حمله وکړي چې یوه لحظه هم تا څخه نه لیرې کیږي. هغه 4 دشمنان چې له تا سره رښتینې دشمني کوي او همیشه تا ته کمین کوي، یعنی نفس، شیطان، دنیا او خواهشات دي. نفس هغه دشمن دی چې تل ستا سره په عناد کې دی. شیطان هغه دشمن دی چې تل تا ته وسوسه در اچوي. نفس او خواهشات ډېر وختونه غالب ګرځي او دا هغه څه دي چې د تل لپاره تا ته په کمین کې وي او یوه لحظه هم نه در څخه لیرې کیږي. که دوی غالب سول تا وبایلله، دی وګټله او ته ناکام سوې، او که ته غالب سوې تا وګټله، دی وبایلله ته کامیاب او دی ناکام سول. خو د دغې لویې کامیابۍ راز د الله تعالی په اطاعت، نیکو اعمالو او په پوره معنا شریعت ته په غاړه ایښودلو کې دی. ای زما دیني وروره، لوی او ویښ دښمن کلکه او قوي وسله غواړي او ستا وسله په دین منګولې لګول دي. کلک یې کړه چې درنه خطا نسي. دا الفاظ نه بلکې یو مفهوم دی چې باید پاملرنه ورته وکړې.